ننګرهار ته د پاکستان د سفیر سفر د پاکستان سفیر ورسره ملپلاوي دلته په سوداګرۍ خونه کې د یوې غونډې په ترڅ کې له سوداګرو او ځایي اوسیدونکو سره ولیدل. په تورخم دروازه کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد پر مهال ستونزې له کرښې هغې لور ته په ډیرو مشکلاتو د سوداګرو اوښتل. په پاکستان کې د ډیمریج په نامه له سوداګرو د ډیرو پیسو اخیستل او د اپټا تړون نه عملي کېدل او ګڼې نورې ستونزې. افغان سوداګر هغه ستونزې یادوي چې له کبله یې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه تر پخوا ډیره راټیټه شوې ده. سوداګرو د پاکستان له سفیر څخه د یادو ټولو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. 1200 لري یا زر لري کم از کم روزانه به مرور کولو، خو نن هغه مرور چې د تخمین د 500 د مرور ته راټیټه شوې ده. دا ولې په دې څه باندې شوي اف سی والا چې دا د اپټا قرارداد د تړون په خلاف سره چې د دوی فزیکل اگزام کوي د څخه په تیریدو سره چې دلته سکینر لګولی، د سکینر څخه وروسته خاصدار NLC او همدارنګه کشتم چې د دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردونکی. دلته له پاکستان سفیر څخه وغوښتل شول چې پاکستان د افغانستان سره ښه ګاونډیتوب ثابت کړي او ټولې هغه ستونزې د حل کړي کومې چې دغه هیواد ته د سفر پر مهال ځایي اوسیدونکي او سوداګر ورسره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکو همداراز د پاکستان له سفیر څخه وغوښتل چې د ننګرهار اوسیدونکو ته د په تورخم په تذکیرو د اوښتو اجازه ورکړي. په ګاونډ کې ډېر مشترکات لرو په دې هیواد، لیکن زمونږ سیاست همیشه اقتصاد خراب کړی دی او که زمونږ اقتصاد جوړ شي او سیاست د اقتصاد نه لرې کو، زه فکر کوم موږ د ډېر ستونزو مشکلات حل کولی شو او هغې باندې زموږ مشترکات واضح دي. موږ په تذکره باندې لاړ شو راشو، دا به لوی سهولت دی ځکه زموږ اکثره خپلولي رشتهداري اخوا دېخوا ته دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې د بهرنیو چارو رئیس مولوي فضل هادي احمد وویل اسلامي امارت له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او له پاکستاني چارواکو یې هیله دا ده چې سوداګرو او مسافرو ته د تګ راتګ پر مهال ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. الحمدلله د دې وخت راغلی ده چې دې ته موږ د افغانستان اسلامي امارت د کارونو د خوندیتوب ښه زمینه برابره کړې ده. همدغه رنګې د دې د خوندیتوب د دې د مالونو د واردولو صادرولو هغه موږ دې ته پوره ډاډ ورکوو، پوره همکاري ورسره کوو. له دوی نه هم غواړو له تاسې نه محترم سفیر صاحب چې د دې سره د موږ دغه تجارانو سره پوره همکاري وکړي. د پاکستان سفیر منصور احمد وایي 50 کلنې جګړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ګڼې نورې اړیکې زیانمنې کړي چې له سره به یې ورغوي او ټولو پرتو ستونزو ته به رسېدنه وکړي. 50 سال کا جو یہ عرصہ تھا جس میں په تیرو 500 کلونو جګړو کې د افغانستان ترڅنګ پاکستان هم زیانمن شوی دی. زموږ ترمنځ پرتې ستونزې او مشکلات باید موږ خپله حل کړو. د پاکستان سفیر همداراز په خپلو خبرو کې ډیر ژر له ننګرهار نه د پاک افغان دوستۍ بسونو د پیلېدو او له ننګرهار څخه پېښور ته د ناروغانو د لیږدولو په پار د امبولانسونو د تګ راتګ د لړۍ د پیل کېدو خبر هم ورکړ.